ایران په سیمه باندې د بر وطن افغانستان 2.5 سنه واخله تر 300 پورې کسان داسې په بېدردي شهیدان شوي دي چې هغه عکسونه یې د کتلو نه دي. موږ ټول پښتانه په دې سخت خفه یو او د دې ظلم جبر مخالفت کوو او د ایران تر واکدارانو پره باید موږ پښتانه په شریکه غږ ورسوو چې دوی د بر وطن په افغانانو باندې دا ظلم جبر بند کړي چې نور نه وشي. او دلته هم چې کوم ظلم جبر یعنی د قیدیانو په صورت کې دی د هغې په حواله سره هم ټول به په شریکه غږ پورته کوو چې ټول قیدیان راخلاصول ممکن شي په عدالتي توګه هم او په مزاحمتي توګه به کوششونه جاري ساتو. خدای مطلبات لره بیا به هم خبرې سره کوو چې څه پاتې دي کوم تفصیلات یا څه شی دي بیا به هم انشاءالله د یو بل سره خبرې کوو. تل آباد اوسئ، خوشحال اوسئ. مننه.